صادرات د هر هیواد د اقتصاد مهمه تکیه بلل کیږي. هر څومره چې صادرات لوړ وي هغومره د تولید، کارموندنې او بهرنیو اسعارو په زیاتوالي کې مرسته کوي. د افغانستان د صادراتو نوې شمیرې ښیي چې هیواد مو ورو ورو د اقتصادي ودې پر لور د حرکت نښې ښکاره کوي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیواد په کچه د 1404 کال د چنګاښ میاشتې د صادراتو او وارداتو اړوند شمیرې راټولې او تحلیل کړي دي. د دغه ادارې ویان محمد علیم رافع وایي چې د ارقامو له مخې په یاده میاشت کې د هیواد د صادراتو ټول ارزښت 104 میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت 1 میلیارډ او 191.1 میلیون ډالرو ته رسیږي. هغه زیاتوي چې د 1404 کال د غبرګولي میاشتې د صادراتو ټول ارزښت 3.1 میلیون ډالر وو چې د ارقامو د پرتله کولو له مخې په چنګاښ میاشتې د صادراتو کچه 40.9 میلیونه ډالر لوړه شوې ده. د احصایې او معلومات ملي ادارې د هیواد په کچه د 1404 کال د چنګاښ میاشتې د صادراتو او وارداتو اړوند ارقام راټول او تحلیل کړي دي. د دې ارقامو له مخې په یاده میاشت کې د هیواد په کچه د صادراتو ټول ارزښت 104 میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت 1 میلیارډ او 191.1 میلیون ډالر ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 1404 کال په غبرګولي میاشت کې د هیواد په کچه د صادراتو ټول ارزښت 3.1 میلیون ډالر و. د ارقامو تحلیل ښیي چې د 1404 کال په چنګاښ میاشت کې د صادراتو ارزښت د روان کال د غبرګولي میاشتې په پرتله 40.9 میلیونه ډالر زیاتوالی لري. ښاغلي رافع د وارداتو اړوند وویل چې د 1404 کال په غبرګولي میاشت کې د هیواد د وارداتو ارزښت 910.2 میلیون ډالر و، خو په چنګاښ میاشت کې دا شمیره 253.9 میلیونه ډالر زیاته شوې ده. د نوموړي په وینا د 1404 کال د چنګاښ میاشت کې تر ټولو زیات صادرات پاکستان، هند او تاجکستان ته شوي او تر ټولو ډیر واردات بیا له ایران، چین او پاکستان څخه شوي دي. له بل لوري د 1404 کال په غبرګولي میاشت کې د هیواد د وارداتو ارزښت 910.2 میلیونه ډالر ته رسیده چې د 1404 کال په چنګاښ میاشت کې د تېرې میاشتې په پرتله 253.9 میلیونه ډالر په ارزښت زیاتوالی پکې راغلی دی. ارقام ښیي چې د 1404 کال په چنګاښ میاشت کې تر ټولو زیات صادرات پاکستان، هند او تاجکستان ته شوي دي او تر ټولو زیات واردات له ایران، چین او پاکستان هیوادونو څخه وو. د یادونې وړ ده چې د صادراتو لوړوالی یوازې د ارقامو زیاتوالی نه دی، بلکې د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو مثبت پیغام دی. زیات صادرات د کورني تولید د ودې، د بزګرانو او صنعتکارانو د هڅونې او د بهرنیو اسعارو د لاسته راوړنې معنا لري. هیوادوال هیله لري چې دا لړۍ دوام ومومي څو هیواد په راتلونکو کلونو کې د وارداتو په ځای د صادراتو پر محور ولاړ اقتصاد ولري.